بی نظر محمد نه وای ترورې په خیر دا ته دا دوران څنګه پیژندم نو وی په دې کاکو خو باندې شاډوله کېدی ټوله دنیا دې پیژن کی جاوي یاره ترورې مشره ښځې او ستا ته به زه څه وایم وی ته خوله دې کږه شه دا ولې تروره زه تا ته مشره ښځه ښکارم ویم زه وړم چې ما په ټي وي کتې مخکې مخکې شي همدقه اوس همدقه شي ځواني مرګ شي زه خو پرونی جینۍ یم خو غمونه مې د ابادي لږه داسې کوټې او نظر محمد اوس هم په یوه خپو باندې چیندرو کومه نه ترور ما ته پته ده بلکل جینۍ ښه دا راته ووایه چې اوس هماغه د تعویزونو کار کوې او که نه پرېښې دی ویم ولې په چا تعویز کېس داسې تعویز تله نظر محمد وکړم داسې تعویز تله وکړم چې څه خلکو سره به کوته کړي او ستا به ملا وي دا ولې شمشته یې تروره ځواني مرشي اوس راته شمشتې ترور مه وایه اوس راته پیریانې ترور وایه دا ولې نوم دې بدل کړو تعویزونو کار مې پرېښود اوس د خلکو نه پیریان پاسومه زما خیال وکړم چې دا راتلې نو چا نه د پیریان پاسوله او که نه یو ځواني مرګ راپسې راغی وي راشوي په ښځه مې پیریان ناست دي ښه بیا نو بس په منډه ورلمه بس ښه کار یې خدای پاک سم کو ها دا پیریان سره د ملاقات شو او دوه د گنجو او دوه د پاکالو یاره دا راته وایي ته اوس دا پیریان څنګه وو دوه خو ستا او هغه څلورم زنانه پیرې وه دا څنګه وو یاره ټوله داسې وه دي جینۍ په شان خو میکپ یې نو کړي ها تروره زنانه باندې پیریان راغلي نو بیا دې څه وکړو وایي زویه چې ورغلم نو ښځه ته چې په کټ کې اوچتېږي راخلاصېږي ها بیا نو زویه ما خو ورته ښه مزېداره لکه ښه د خان تحصیل ګانه مې م ورته ووې چې پیریان ته لاړ شي مې چې پیریان ته پاسې مې لیوزي په لوړو غرونو لیلا خو پیریان پانسېدل بیا مې ورته وې مې دا ړنده پرېږدې نه هغې راته څه وویل وی ړنده به دي او ړنده به دي موري نه دا راته هغه پیریانو ویل نه دا راته ښځې ووې ښه بیا دې څه وکړو بس بیا مې ورته وې مې داسې کار دی که تاسو پاسې او که نه مې سړي ته مې تاله ما دویمه ښځې بندوبست کړې دی ها خاوند ته دې ویل چې دویمه جینۍ مې درله کتلې واده نو بیا نو بس ښځه دغه ده چې په کټ کې کېناسته او کلمې ووې وی مونږ لاړو مې اوس ځې او که نه ځې ما والا د دویمې ښځې بندوبست کړی دی نو بیا څه وشو خاوند دې څه ویل هغه ځواني مرګ ما ته خواږه کاږه نه ته ما ته دا وایه چې دا پیریان د دروغ وو ویم زویه دا ټوله سې ګپ شپي په دې جمشید به م راتللو نو بیا هغې له دې څه چل وکړو چې وادي وکړه سم دم دې دغه دی دا ولې لپون مې دې که نه ولې سبزی والې ګرځولی شي او مونږ یې نشو ګرځو